د تبوک په سفر کې د قوم سمود په کلي تیریدنه. د تبوک غزا مشهور غزا ده او د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم اخیری غزا ده. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته خبر ورکړی شو چې د روم بادشاه په مدینه منوره د حمله کولو اراده لري او لوی لښکر ورسره دی د شام په لاره مدینې ته راځي. په دې خبر په تاریخ د 5 رجب زمرګې میاشتې 9 هجری کې د زیارت په ورځ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د هغوی د مقابلې لپاره د مدینې منورې نه روان شو. چونکې زمانه د سخت ګرمۍ وه او مقابله هم سخته وه، دې دپاره نبي علیه صلات وسلام صفا اعلان وکړ چې د روم بادشاه مقابلې دپاره تللي تیاری وکړئ. نبی علیه صلات وسلام په خپله د هغې دپاره چنده کول شروع کړه. دا هغه جنگ دی چې په دې کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د کور ټول سامان راوړو او کله چې دې تپوس شو چې د کور خلکو دپاره دې څه پرېښودل، نو ویې فرمایل چې د هغوی دپاره مې د الله تعالی او د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم پرېښوده. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د کور ټول سامان نه نیم راوړو چې د هغې کیسه شپږم باب 4 نمبر کې راځي، او حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنه د 3مې حصې د لښکر پوره سامان ورکړه او دغه شان هر یو کس د خپل حیثیت نه زیات راوړو. سره د دې چونکې عام طور تنګسیا وه نو لس سړي به یو اوښ باندې وار په وار سورېدل. په دې وجه د دې جنگ نوم جیش العسره د تنګۍ لښکر و. دا جنگ ډیر سخت او سفر هم د لري او موسم هم دومره سخت چې د ګرمۍ څه اندازه نه وه، او دې سره مدینه منوره کې د کجورو پخېدو زمانه وه چې ټول باغونه پاخه ولاړو او په کجورو باندې د مدینې منورې د خلکو د ژوند زیات دارومدارو چې د ټول کار د روزای جمع کولو گویا دا زمانه وه. په دې حالاتو کې دا وخت د سخت د امتحان و چې یو خوا خو د الله تعالی نه ویره د نبی علیه صلات وسلام ارشاد چې د هغې په وجه بغیر د تلو رغېدنه نه وه، او بل خوا ته د ټول تکلیفونه چې هر وخت د نتلو مستقل عذر و، خصوصا د ټول کال مهنت او پخې شوي ونې دغسې بېیار او مددګار پرېښودل چې څومره مشکل و هغه ښکاره ده. خو دې ټولو سره د الله تعالی ویره په دې حضراتو غالبه وه، ځکه سیوا د منافقانو نه او د معذورینو نه چې په هغې کې ماشومان او زنانه هم داخل وي، او هغه خلک هم چې د ضرورت دپاره مدینه منوره کې پرېښودلی شوي وو یا د سورلۍ د نشوالي په وجه په جړا پاتې شوي وو. د هغوی باره کې آیات سوره توبه نازل شو. نور ټول حضرات نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سره روان شو، البته 3 کسان بغیر د عذره شریک نه وو چې د هغوی کیسه را روانه ده. په لاره کې د قوم سمود په کلي تېرېدل وشول، نو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په لمنه خپل مخ مبارک پټ کړه او اوښه یې تیزه کړه او اصحاب کرامو ته هم حکم وفرمایه چې دې ځای نه په تیزۍ سره وځئ او د ظالمانو په کلو کې په جړا تېر شئ او په دې ویره تېرېږئ هسې نه چې الله مکړه هغه عذاب چېرته په تاسو نازل نشي کوم چې په هغوی نازل شوی و. فائدہ کې لګي د الله تعالی خوب نبی او نیازبین رسول صلی الله علیه وسلم د عذاب د ځای نه په ویره او خوف تیریږي او خپل جانثار دوستانو ته هم کوم چې د دې سخت مجبورۍ په وخت کې هم د خپل جانثارۍ ثبوت ورکوي په جړا د تلو حکم ورکوي چې الله مکړه هغه عذاب چرته په دوی نازل نشي. مونږ خلک چرته په کلي کې زلزله راشي نو هغه د سیل ځای جوړو، د ورانو شوو آبادو سیل ته ورځو، جړا خو یو خوا د جړا خیال هم په زړه کې نه راولو.